په دې وروستیو کې ستاسو اړیکې له واشنګټن سره یو څه مخ په سړېدو شوې په وروستیو کلونو کې او حتی په ځینو مواقعو کې ډېرې کړکېچنې هم شوې. په ستاسو ځینې منتقدین داسې نظر ورکوي چې ګواکې دغه د اړیکو خرابوالی ډېر ستاسو د شخصي علایقو او اغراضو له امله دی. تاسو یې ځواب څه وایاست؟ ځینې دا وایي، غربي مطبوعات هم دا وایي. آیا د افغانستان د خلکو ملکي تلفات زما شخصي خبره ده؟ بالکل ده. بالکل ده. د افغانستان د خلکو ملکي تلفات او په هغوی ناراضي او خوابدۍ زما شخصي خبره ده او همدارنګه ملي خبره ده. د افغانستان په خلکو باید زموږ افغانان هر یوه خوابده شي، نو شخصي خبره شوه. او چې د هر افغان خوا په بده شي ملي خبره شوه. بالکل شخصي وه چې زه د افغانانو په ازار او اذیت او خوږېدو خوابده وم. بالکل ملي وه چې دا د افغانانو درد او نور داسې مسایل، د تروریزم په خلاف جنګ. ما د 10 کالو په دې خوا به دې ویلي، حد اقل 18 کال په دې خوا چې دا جنګ په افغانستان او د افغانستان په کلیو او کورو کې نه دی. دا په هغه ځای کې دی چې پناهګاوې دي، چې تمویلګاوې دي، چې تربیتګاه ده او هلته دوی روزل کېږي او مفکوره ورکول کېږي. هلته امریکا هېڅ وخت پلان نه لري. دا جنګ په افغانستان کې نه و، اوس هم نه دی. نو زما او د امریکې اختلاف پر دغه مسله و او دا اختلاف باقي دی.